الله قرآن شریف کې فرمایي فویل للمصلین الذین هم یراؤون، هغه خلق چې منځ کوي خو ریا کوي، دا منځ د ښودنې دپاره کوي، خلکو ته ځان ښیي چې زه منځګزار یم او زه منځ کوم، خلکو ته ځان ښیي چې زه تهجد گزار یم او زه تهجد کوم، خلکو ته ځان ښیي چې زه خو ډېر لوی ذاکر یم او دا دې ګوره تسبو ته مې ګوره زه پې ذکرونه کوم. فویل للمصلین، هغه خلق چې هغه منځګزار دي، منځ کوي او ریاکاري کوي، هغه له ویل دی. نو د ویل یوه معنا دا ده چې په دوزخ کې یو کنده ده، او حافظ ابن حجر لیکلي دي فتح الباری کې په شرح د بخاري کې، مولا لقاري لیکلي په مرقات کې په شرح د مشکات کې، او د حدیث په رڼا کې چې یو خطرناکه کنده ده په دوزخ کې چې روزانه دوزخ د هغې نه زر کرته پناه نیسي غواړي، دغه دی له به ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انما اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر، زه په خپل امت چې ډیر یریږم د رکوټې شرک نه یریږم. صحابو تپوس وکړه قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول الله، رکوټې شرک څه شی دی؟ وی الرياء والسمعه، د ښودنې دپاره یو کار کول او یا د شهرت دپاره چې زه خلکو ته دا شی واورم او مشهور شم په نیکۍ، او دا خپل عمل دی خلکو ته وښیم او خلک ووایي چې دا خو ډېر نیک سړی دی. زما وروڼو هر کار چې کوئ خالص د الله دپاره کوئ، بس الله به مدد هم کوي، هم به په دنیا کې مدد کوي، هم به په آخرت کې مدد کوي. حضرت علی رضی الله عنه خو ډېر لوی بهادر انسان او ډېر د رسول الله مبارک په زمانه کې حضور پاک ورته بهادر ویلی دي. اسد الله د خدای په زمرو کې یو زمری، یو ځل یو کافر سره په جګړه شو، کافر یې راغورځاو او توره ورسره وه، په هغه کافر باندې توره کېښوده، الاله وې، ځکه هغه کافر د حضور پاک په شان کې ګستاخي کړې وه، او د شریعت قانون دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې څوک ګستاخي وکړي دا هغه زندیق دی چې واجب القتل. توره یې راویسته، الاله وې، هغه کافر د لاندې نه پرې لاړې وتوکلې، بس دې ته نیغ پاسېد. چا ورته ویې ګوره سړی دې پرېښو، اوس خو په کار دا دي دوه خبرې شوې، هم د پیغمبر دشمن دی، هم ستا دشمن دی چې لاړې در باندې راوتوکلې، نو پرېږدې ښه. او هغه سړي وي ما لاړې دې دپاره وتوکلې چې وجدې خو مې اسم پرې چې غوسې تېده شي چې زر مې مړ کړي وخت را باندې وانه لي، ومې نه کړی، ګوره هغه په دې نیت لاړې توکلې وي. حضرت علي ورته ووایي چې نه ما چې دې را پرزولې ولاله مې دا د الله دپاره چې الله به خوشحاله شي، د پیغمبر دشمن دی. او چې کله یې په ما لاړې وتوکلې نو خپل د ځان جذبه راله چې دا خدای په ما لاړې وتوکلې راشه اوس یې خامخا حلال کا، نو بیا مې انتقام د خدای دپاره نه شو، د خدای د رسول دپاره نه شو، د ځان دپاره شو چې په ما یې لاړې وتوکلې، نو ځکه مې پرېښود چې د ما دپاره نه شي، د الله دپاره. بل وخت به ګورم راګورم به ورسره هغه کافر وي او تاسو څه کارونه چې کوئ ګوره معلومیږي دا چې څه کوئ د الله دپاره کوئ د ځان دپاره نه. کافر خدای په هغې مسلمان کړ. نو هر کار چې بنده کوي دا موږ ته یو مثال مخکې نه پروت دی، هر کار چې کوې د نیکۍ کار به هم د نیکۍ وي، نو هغې کې نیت د الله د رضا کوه، اجر به میلاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک غزا لته، او د تبوک غزا داسې وه چې ډېر لرې سفر و، د روم یو بادشاه هرقل د هغه سره مقابله وه. تقریبا اوسم تبوک تقریبا د مدینې منورې نه 1000 کیلومتر نه زیات دی، ډېر لوی سفر دی، سخته ګرمي وه، او دا پروپیګنډه راغله چې د روم بادشاه هرقل را روان دی په مدینه منوره حمله کوي. نو بس رسول الله مبارک ورپسې ووته، پیغمبر مبارک خو اشجع الناس په ټولو خلکو بهادر انسان. صحابو ته یې چې موږ ورپسې ځو، دا داسې وخت و چې ګرمي هم ډېره وه، دا داسې وخت و چې کجورې پخې وې، او صحابو ته پته ده چې دا خو زمونږ کال پس فصلي، او که موږ تبوک له لاړو راځو دا خو بلا میاشت نه زیات مزل به په تلو راتلو لګي، نو کجورې به غونډې دوړېدلې ختمې به، څاروي هم کم و. دا هغه غزا وه چې رسول الله مبارک په هغې کې د صحابو نه چنده غوښتې وه. لاړ نبي علیه السلام تبوکه پورې ورسېد، هغه کافر باندې خدای روب واچو چې مونږ خو ویله په مدینه ځو حمله کوو، ډېر لوی هغه د روم داسې طاقت و لکه یو سپر طاقت چې ورته دې زمانه کې وی. خو چې رسول الله مبارک تبوکه پورې لاړ په هغه یاره پرېوته راونوت، حضور پاک بیا واپس راغی په لاره څه وی او وان بالمدینه اقواما، په مدینه منوره کې بعضې خلک دي مونږ سره جنګ له نه دي راغلي، دې سفر کې نه دي راغلي. ما تسیرون سیرا ولا ما سرتم سیرا ولا قطعتم وادیا الا معکم، وی تاسو چې څومره سفر وکړه په دې سفر کې په ثواب کې د سره شریک دي، تاسو چې څومره په دې غرونو درو کې وګرځېدئ او سخت سفر مو وکړو هم په ثواب کې تاسو سره شریک دي. صحابه وی په مدینه کې دی، هم بالمدینه، مدینه کې دي مونږ خو تباه شو، پیاده مزلې مو کړې، په یو څاروي باندې به 3 کسان سوارو، څلور کسان څه به پیاده روان و، څه په څاروي سوارو، 4 کسان به نمبر و،
دوه په سوارو دوه داسې روانو دوه به سوارو یو به داسې روانو مونږ خو برباد شو مونږ خو په ګرمۍ کې بلا مزل وکړه مونږ خو تنګ دې تېرې کړې لوږې هم تېرې کړې مونږ نه خو باغونه میوې غونډې ودوړېدې مونږ خو 1000 کیلومتر نه زیات سفر د یو طرف نه وکړو د بل طرف نه وکړو او هغوی په مدینه کې دي او مونږ سره په ثواب کې شریک دي رسول الله مبارک وی او ولې بالکل وی ولې وی حبسهم العذر د هغې نیت و راتلل خو د عذر د وجې نه بند شوي دي رانه ګوره دې ته وایي نیت برابر نیت یې وجیزو معذور او غریبانان څوک بیماران څوک پکې په سترګو ړانده څوک پکې بوډاګانو چاته نور څه مجبوری وي هغه عذر د وجې نه دې سفر کې لا نړل ثواب کې شریک شو زمارونو اصل څیز دقه دی نیت کوه نیت کوه چې زه به که خیر انشاءالله جومات ته ځم په لاره کې څومره خلک یي سلام به پېچم السلام علیکم ورحمت الله سلام به اچوم په ښي طرف به ځم واپس به بیا په ښي طرف راځم او جومات ته چې ځم خیخ به مخکې دننه کوم او هغه دعا به م ویم اللهم افتح لي ابواب رحمتك او پر رسول الله مبارک به درود شریف هم ویم او بیا چې جومات ته ننوځم یو 2 رکعته یا یو 4 رکعته نفل به م کوم او بیا به جومات کې د مانځه انتظار هم کوم په خلکو به سلام هم اچوم داړه کې راول په خولې مې وایي پړه کې راوله که وخت ولږ د نفلي اعتکاف نیت به هم پکې وکړم چې تر څو جومات کې هم زما اعتکاف او بیا به پس لومبي صاحب کې کوشش کوم چې ودرېږم امام نخي طرف ته به ودرېږم چاته به ضرر هم نه رسو مثلا ذکر به م وکړم تلاوت به م وکړم او واپس چې د جومات نه راوځم نو بیا به ګس خپره وباسم هغه خپله دعا به ویم اللهم اني اسألك من فضلك او درود شریف به م ویم او بیا چې راځم په خلکو به سلام اچوم کور ته به راځم خو چې ووتې په لاره ډو سوکونه سلام دې اړوان اچم او چې جومات ته ورغلې نو به جمع تیاره وه دا چې ستا کوم سوچونه یو هم پوره نه شو جمع تیاره وه ودرېدې د دې ټولو نیتونو ثواب به دله خدای په کتاب کې ولیکي ولې تا نیت کړی دی انما لامرئ ما نوا انسان چې کوم نیتونه کړي دي حقه اجر او حقه ثواب له خدای ورکوي امام غزالی رحمت الله علیه کتاب دی کې مې سعادت دی خلکو سره شته هغې کې یو واقع لیکلی دی و یو سړی په لاره باندې روان دی زمانه د قحط ته خلک اوږې دي ډوډۍ نشته ډېر لوی قحط دی دی په لاره روان دی او په یو شاړه علاقه کې دلته د شګو یو ډېرې دی لوی ډېرې دی د شګو داسې اوچت ډېرې دی داسې لکه د غر غوندې د غونډۍ غوندې ډېرې دی د دې اړه کې ویره ارمان که داسې ډېرې زما وي د غنمو دا خو د شګو دی خو که دا ډېرې زما وي د غنمو نو پروردګاره شپه به نه وه راغلې چې ما به ټول د خدای په لار کې ویشل ارمان چې وی نو شپه به نه وه راغلې چې ما به مسکینانو له م ورکړي ما به کونډو له ما یتیمانانو له او ما غریبانانو له ما به دا ډېرې په یو ورځ کې په دا نیمه ورځ کې خیرات کړی ارمان نو څه نشته چې راغې خپل کور ته ګوره امام غزالي لیکلي نو د هغې وطن چې خپل کم پیغمبر و پخوا پیغمبران به ډېر وو د هر علاقې به ځان له پیغمبر و تقریبا هغه پیغمبر ته الله وحی وکړه وی دغه سړي ته ووایه چې دا تا کم ارمان وکړه چې که دا د شګو ډېرې زما وي د غنمو نو د غلې نو ما به ګڼ خیرات کړی و ورته ووایه چې د دغه غټ ډېري د غنمو د خیرات ثواب مې درته په عملنامه کې ولیکي زمارونو الله خو د خپلو بندګانو له موقع ګوري چې زما د بندګان زما دپاره څه کوي که نه الله په دې خوشحالېږي د الله زموږ خیراتونو ته څه ضرورت دی د الله زموږ منځونو ته څه ضرورت دی الله په دې خوشحالېږي چې آیا بنده په زړه کې ما سره مینه لري که نه لري آیا دا بنده د زړه نه ما خوشحالي او که ما نه خوشحاله د زړه نه به زمارونو هر عمل چې کوې د زړه نه د الله رضا باس چې دا عمل کوم چې مان الله خوشحاله شي او که دا دې وې چې یاره دورېږه دا تسبیح د خلکو مخکې اړم چې دا خلک وایي چې ډېر لوی عبادت ګزار او دا شونډې د خلکو مخکې اړقومه هسې اړقومه هسې نه کوم عبادت خو دا خلک راته وګوري نو ګوره یاد ساته دنیا کې دې خلک وایي مړه داسې ریاکار دنیا کې خلک هم ته خو وایې چې ما ته به خلک وایي چې دا ډېر عبادت ګزار دی خو یقین کوه چې په دنیا کې به هم د خلک درته ریاکار وایي مړه داسې ریاکار دی لرې که سړی اوسه پورې تسبیح جیب کې نیولې خو چې مونږ یې ولیدو نو راویې ویستې اوسه پورې شونډې غلې وې خو چې زه ولیدم نو شونډې شروع کړې اوسه پورې جومات کې ناستو هسې نه کول خو چې زه ولیدم نو پاسېده نو زمارونو الله دپاره کار کوي یا من يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا صرف د الله دپاره خپل عمل کوي او خپل رب خوشاله وي او چې رب درنه خوشاله شو ته کوې د دې لکوم چې خلق خوشاله شي او خلق وایي چې دا عبادت ګزار دی نه نه چې الله خوشاله شو نو د بندګانو ګوره د نیکانو په زړه کې مینه در سره خدای کوي هغه مقصد خدای درته پوره کوي هغه مقصد دی الله پاک حاصلوي او چې د الله دپاره صحابه کرامو په مسجد قبا کې به مونځ کوو منافقین مدینه شریفه کې اوسېدل منافق چې کوم عمل کوي هغه د خدای دپاره نه کوي هغه د ریا دپاره کوي مدینه کې منافقین اوسېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم لراله وی د الله رسول مونږ له اجازت راکړه مونږ یو جومات جوړو لکه دا قبا جومات چې دی یاره صاحب لږ مونږ نه بیرتل د مونږ بعضې بوډاګان دې نه شي تللی بعضې معذورین دې نه شي تللی هغه وخت به زنانه هم راتلې او شاته به په صف کې ولاړې
زموږ زنانه دي هلته نشي تللی، نو که تا موږ له اجازت راکړې نو موږ به د خپل د محله کې ځان له یو خپل راکوټي جومات جوړ کړو، نو زه بس ته به هم کله کله راځي، موږ ته به پکې درسونه کوې، مونځ به هم پکې کوو، زنانه به هم کوي، ماشومان به هم راځي، بوډاګان به هم راځي، جمع به د چا نه پاتې کېږي. حضور پاک ورته اجازت ورکړي. د هغوی څه سوچ و، هغوی وایي دا جومات جوړو، په دې کې موږ خپل د مسلمانانو خلاف میټینګونه کوو. هغوی خو ایمان نه پړه کې منافقینو. رسول الله مبارک چې جهاد له لاړه واپس راته، نو الله ورته وحی راولېږل، وایي دغه جومات ګورې زما دپاره دوی نه دی جوړ کړ، زما د رضا دپاره دا جومات نه دی جوړی، دې ته مسجد ضرار وایي، د دې دپاره جوړ کړه چې د مسلمان خلاف پکې میټینګونه وکړي او مسلمانانو ته ضرر ورسوي، چې واپس لاړ شي چې دا تیږه تیږه وغورځوه. حضور پاک چې واپس راغی، قرآن شریف کې الله ذکر کړی چې واپس راغی، بس ورغی په هغه جومات باندې، جومات یې غونډ ونړاو او ټوکړې ټوکړې یې کړو، ختم یې کړو، دغه مسجد قبا ته راځي. ور جومات جوړول څونه نیک عمل دی، لیکن نیت یې د خدای دپاره نو، نیت یې د مسلمان د ضرر دپاره نو. قرآن شریف کې الله آیت پیغمبر مبارک ته ورولېږه، هغه جومات یې پرې ونړاو. د فتح د مکې نه مخکې یو صحابي دی حضرت حاتب ابن ابي بلتعه، حضور پاک د مکې د فتح اراده وکړه چې زه په مکه حمله کوم چې مکه او بیت الله فتح شي. خو صحابه ته وایي چې دا خبره په پټه ساتئ، اوس هم دا قانون دی چې دشمن په دشمن حمله کوي، دشمن نه خبرئ، بیا خو دشمن درته ځان تیاروي. یو صحابي دی بخاري شریف کې راځي، حاتب یې نوم دی، حاتب ابن ابي بلتعه. هغه یو خط ولیکي، او خط یو قافله تله د مکې نه مدینې ته، هغې کې یو ښځې له پیسې ورکړې، وایي دا خط به والي او دا به پټ وړې، او د مکې چې کوم مشر دی هغه وخت حضرت ابو سفیان رضی الله عنه مسلمان شوی نه، دا به یو څه دا ابو سفیان له به پټ ورکړي چې دا حاتب راکړی. هغې دا چلو کو او ګورې ډېر پټ چې څوک دنه خبر نشي. هغې هغه خط دا کمسی چې ښځه کوي که نه، داسې پړې غوندې ترې جوړوي، نو هغې کې دننه اوده هغې کې پټ، او بیا هغه کمسی له غوټه ورکړه او لاندې بړه کې ومنډله. خو چې قافله روانه شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک اطلاع ورکړه چې یو خط دی او روان دی، یو قافله کې ښځې سره دی، او که دا خط فورا رانیسه، ولې که دا خط ورسېد د مکې کافرانو ته، نو هغوی درته ځان تیاروي. هغوی به د ګیر چاپې نه، طایف نه، بنو بکر او ګیر چاپېره چې کوم کافر دي درته راغواړي، نو بیا به ورسره ګورې قصه ګرانه شي. حمله خو پټه ده. بس رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت علي رضی الله عنه، حضرت زبیر رضی الله عنه، حضرت مقداد رضی الله عنه، دې ته ویې لاړ شئ او پلانکي ځای کې به یو ښځه روانې، او دا نمونه شکل دی، د ښځې شکل مطالعه خولی، دا نمونه د هغه ښځې شکل دی، او هغې سره یو خط دی، خط به ترې راوالی او راځی به دا شاخ سوارانو دي پاسونو سواره شو، منډې 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 هغه ځای ته ورسېدل، قافلې ته ورسېدل، قافلې ته یې ودروله، هغې ودرېده، چې ودرېده هغه ښځه پکې راووته. یو ته یې وکتل، وی بالکل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته د کومې ښځې نوم ذکر کړی دی دا هغه ښځه. وی روباسه هات الکتاب، خط رو ای ما معي کتاب، ما سره خط دی، ورته یې روبس، وی نشته، دغه زما سامان، دغه جیبونه ما سره خط کم دی. دی را روان شو، چې را روان شو دا یو دی بل ته ویل ښځه هماغه ده که نه ده، وی یو ښځه خو هماغه ده. نو حضور پاک خو دروغ نه وایي، ځای چې ورته لږ دبا ووایي، بیا ورپسې ورغی، وی روباسه خط، تاسو ته خو ما ووایي چې خط را سره نشته، وی لنجرد لدنه کې جامې در وباسو، بربنډول یې نه، یو دبا یې وله ورکاو، جامې در نه وباسو، پرېږدو دې نه پوره دې لټوه اول نه اخره پورې. او موږ ته خپل پیغمبر ویلي دي چې خط تا سره دی، استاد شکل صورت یې راته ویلی دی، تا سره خط دی. بس هغه چې پوه شوه چې اوس خو فلما رأت الجد حدیث کې راځي چې دا خو نه ما نه پرېږدي، نو د بړې نه یې کمسی راوویست، کمسی اوس پړده او خط یې ترې راوویسته، وایي دا خط صحابو خط رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راوړ، چې خط یې څنګه راوړ، خط یې اوس پړده، نو خط د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه د طرف نو، او د مکې مشرکانو ته یې لیکلي چې مسلمانان هغه ختم هغه یو عجیبه لیکلي هم یو دمکي غوندې وه چې مسلمانان در روان دي او حمله در باندې کوي، او دا خو لا موسی پیغمبر علیه السلام سره ډېر خلک دي، لږ نه ډېر، که دې یوازې هم درشي نو الله به ورسره مدد کوي. فانظروا لانفسکم، ځان له سوچ کوئ. اوهو حضور پاک حاتب راوغوښتې راشد، حضرت عمر او صحابه کرام ناست دي، ما هذا داسې دي حاتب، تا زموږ جاسوسي وکړه، خط یې ولېږه د مکې کافرانو ته، ته خو لوی مسله دې راته جوړه کړه، که دا خط شکر دی چې الله ما ته وحی راولېږله او دا خط زموږ ګوتو له واپس راغی، یعنې که دا د مکې کافرانو ته رسېدلی وي، هغوی به ښه مضبوط تیاري راته کړې او لوی جنګ به شوی. په دشمن خو چې حمله کوي دشمن به نه خبرې، دا دې څه وکړه، دا ورته جاسوسي وکړه د کافر دپاره. او د شریعت قانون زما وروڼو سره دا یوازې شریعت قانون نه، دا د ټولې دنیا قانون دی چې د جاسوس سزا مرګ دی. کم انسان چې کافر له د مسلمانانو په ملک کې جاسوسي کوي هم مرګ دی، او چې کم هلته کافرانو له بل کوي هم ګورې هغوی وایي د تباغي وایي، دا خطرناک جرم دی، ډېر لوی جرم. رسول الله صلی الله چې دا خبره وکړه، حضرت عمر خو صاحب بهادر انسان دی او تیار تابعدار ناست، وی دعني یا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق، ما پرېږده چې د دې منافق دا سر دلته وسوه، دا سټ دې ووهه،
حضور پاک عمر ته تلک خلاص دا ولتنا معلومات اخلم هغه ورته سوي هغه د الله رسول قسم په الله کده منافق قسم د الله په ذات کوم ایمان پرېخي قسم د الله په ذات کده ما د کافر سره مینه دا خط ما دي کړی په یو سوچ ستا چې څومره مرګري دلته په مدینه کې دي دا خو صحابه هجرت وکړه د چا خدای التري د چا بچی التري د چا تربوران التري نو قومونه شتا دا غي په قوم دا غیغه بال بچیا چې کوم صفات دي محفوظ دي تا چې څومره صحابه زه د بار نه راغلم په مکه کې خدامه ده بچی مې په مکه ما دا خط په دی وجه ولېګو چې کافرانو ته پته ولګي چې مسلمانان دا روان دي نو ستاده دي صحابه چې الته سوق پاتې دي هغه قومونه دي هغه محفوظ دي سوق ته غږ نشي کول او دا ما دا خدای بچی لمړه نکي او هو د حاتب بچی دلته دی او دی با مسلمانانو کې راضي په موږ باندې لکه دماغه خزه دا بچی مې دی لمړه نکي دما قوم نشته په مکه کې دا بار راغلي سړی ما په یو احسان ورغله دا ما یو احسان په پاغي وروري چې دا یاره دا حاتم بچی او خزه ارسل دلته دی او دی الته مسلمانانو سره یاره یو خېګړې را سره وکړه او زمونږ ته یو خطر ولېګو د مسلمانانو یو جاسوسي را لوړه وې دا مې په دې سوچ لګلې چې دا ما خزه بچی الته بچي دا مې نه ویلې غلې ممکن دا ما خزه بچی لمړه نکي دا بار راغلي کسې ما مهاجرین په مکه کې خزه بچی مې مهاجرین دي را لمړه نکي بیا حضرت عمر پاسه سترګې سری دي الله رسول پرېمه دا چې دا سټي وام حضور پاک عمر ته عمر په خلاص او بیا سوي وې صدقه حاتب ټیک ویلې دا غریب نیت ټیک او نیت یې سو برابر کار خو برابر نو زو جهتين دي ته وي وریا ساته کار خرابي نو په خنیت نه سميږي کار خرابي په خنیت نه سميږي خو که یو کار داسې وي چې دوه طرفه وي دوا او تا پاره کې خنیت وکړو باس بیا سم شو نو دا کار دوا او روخو والو دوا روخو د پکې خرو خغشتري نو رسول الله مبارک په پرې کې دي حاتب ټیک وي دی غریب مجبور نو دا کې دا خط کولېګا لیکن قران شریف کې الله يترون دي ايو الذين امنوا لا تخونوا الله یعنی دا غدينه پس پګوري بیا دا کار نه کوي ور نیت داسې واجب شي د حضرت امام احمد ابن حنبل په غوان کې یو لور ابا بر پچات په کوټه باندې سملاسته ده او د احمد ابن حنبل او د کوټې چت یو بل سره برابر په خو د موږ په وطن کې بم داسې خلکو دا کورونو دا چتونه دا دیوالونه په کورونو د په چتونو نو اکثر ور کوټې دیوال به خلک په بره په چتونو باندې اوسېدل وو یو بل سره به د چت نه تل عدل په خو هم دا قصه نو دیو په چت باندې سملاسته ده مخامخ په امام احمد ابن حنبل چت تروخته په اخر شپه کې د عبادت وکړه او خدای ته به جړه کول دا لور پسوي د یا الله ارمان نو چې داسې د احمد په شان خو زموي ارمان نو چې د اخر شپه کې زم پاسې دی الله ته ودرې دی او ما الله ته عبادت کو ارمان نو چې دغه جړه مام خدای ته کول ارمان نو چې دغه سي خشتخ کول د خشوع خضوع مزیدار مون مام کول والله نشم کول بچی می ټول ورځ ته سټکوا د سار نه تر ما خامه پورې سټکوا ستړی الله نشم پاسې اکټ نشم پاسې پروردګار او دی لورانو دی په خوا د شپې کار کو د شپې به دان ته دیوه بل کړي او لګیابو او خپل کوم په دی وطن کې هم داسې الله نو زخو د شپې اولی سو ټول ورځ سټکوم نو لاس مستړي دی بل لاس باندې میکار کړي دوه لاسونه مستړي پروردګار پاسې دی نشم خدای ټول بچي مې دي سو کوم خدمه ده کنه کوم دما بچي خدای بس خوري الله ارمان چې دقه سي زما سره د رزق بندوبست شوی وي او تموي او اخر شپه کې د پاسې دی پروردګار او تا ته می جړه کولې مونږ میکاو نفلونه میکول او داسې وګدوب درکاتونه میکول ارش پچې باندې پډه راوړې د لور او احمد تبه وکتل نو دقه سوچ وکاو ارش پچې په پډه راوړې دراوی بشو احمد ابن حنبل ولید به سوچ وکاو لور کا کوم یو لوی عالم دی هغه په خوب کې ولید دی خوب ته رسول الله مبارک مبشر ویلي مبشرات هغه وتوی داسې خشته یو باغ دی یو چمن دی لور کا پکې ګرځي هغه عالم وتوی لکه د څنګه په دې چمن کې چکرې لګي او ګرځي الله د سره سوکل وي ما باندې خو الله ډېر فضل وکوي څنګه وي چې څنګه مړ شوم وي فرشتو ته چې نه غيبو د جنت او د احمد ابن حنبل گاون له ورسوي په دنیا کې د احمد ابن حنبل گاونډیو او په آخرت کې د امام احمد ابن حنبل گاونډی کا الته ورسو دنیا کې هم گاونډیو او په آخرت کې جنت کې هم نه بوله دا گاونډی کې ما وی الله ما خو فرشتو ته مې وي ما خدا عمل د احمد غوند سړی او سبب امام احمد ابن حنبل خو د رسول الله مبارک د لسو لك واحاديث حافظ لس لك او هغه د ځان له یو تاریخ کې مقرره ده تبه وي ما چې هغه د الله د دین د لپاره څومره لوی تکلیفونه تیر کړی سي هغه خو دومره غټ تکلیف د قران شریف په یو مسله کې تیر کړی دی خالص د قران شریف په مسله کې دومره غټ تکلیف تیر کړی د قران شریف په مسله کې چې دوری خولې او بهوشه شوی او د ډیرو لوی علماو استادو ځکه موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب یو دارنګ داغه په مسلک د دنیا خلک نن سبا د ټول سعودي او قطر او امارات او بحرین او تقریبا د ټول د امام احمد ابن حنبل په مذهب
ما صدا سلوی عمل کړی چې تاسو ما بوزه او د احمد ابن حنبل سره په جنت کې یو ځای کوي وی تا دا غ د شپې د منځ نیت کړی د تمنا او سوچ دی کړی څومره لوی خبره ور څومره معمولی شی دی الله په بنده اجر ورکړي ځان ساته د مارور دریا چریم داونه وی چې ما نه خلک خوشاله شي چریم داونه وی چې دا نیک عمل کوم چې خلک راته نیک وي نه نه پریدا الله خوشاله کا الله د بارک وا الله خوشاله کا او چې کله د رب العالمین خوشاله کا نو چې الله په جنت کې आवाज وکړي په اسمان کې आवाज وکړي جبريل ته اے جبريل ان فلانا فلان کې سي احبه زور سره منکم فاحببه تم ور سره منکم جبريل په اسمان کې आवाज وکړي چې فلان کې سره د الله مینه د اے فرشتو احبه تاسو ور سره محبت وکړي او بیا حدیث کې راځي ثم توضع له القبول في الارض بیا په ځمکه کې د نیکانو خلقو په زړونو کې الله د سره مینه واچي نیکان مې ځکه وایي چې د منافقینو په اړه کې خو د حضور پاک مینه نه حضور پاک خو د الله محبوب او د فرشتو محبوب او د منافقینو په اړه کې خو د پیغمبر سره مینه منافقینو خو پیغمبر پورې خندل بټوکې بکولې منافقینو په پیغمبر ته کذاب دروغجن به منافقینو خو د پیغمبر مبارک په ملا باندې لري او پیروانه چولې د منافقینو مینه نه و د حضور پاک سره نو قبول د نیکانو خلقو په اړه کې الله مینه واچي نو کته دې لکه چې د خلق مسره مینه کې چې نیک سړی دی نو خلقو په اړه کې به سره اسبه خدای مینه پیدا کی کله الله د پاره دی عمل بس صرف د خدای او دنیا کې بم د سره خدای مدد کوي یو صوفي سي داغه په علاقه کې یو اونو داغه اونس کې به خلق تلل او عبادتونه به کول په خوا دا اونې مونې به دا یو سورې شوه ودی مشرانو ته پد د بل یاد دي سورې شوه وا چې کوم ماشوم بنا جوړ او خلکو په دې ماشوم سورې شوه ابه بوته وغه سورې اونه کې به یو خوا بل خوا پورست بس ودا به جوړ شي د داري واج په خوا دلته مو دا لوی مصیبت او شکر دی د علم په برکت دغه سيزونه خدای په ختم کړو کې کلاس اونې دا خلک تل چا به غوټي ورکولې اوس هم زیارتونه له خلک دي غوټه ورکی یو ځوی به مې کېږي دوه غوټي ورکی دوه ځامن به مې کېږي دا ټول ګناهونه او څوک لار شي وایي دې ګوټ ته ودرېږي نو خدای به ملاويږي والله که په زیارتونو په دې کې څو خدای ملاوي دي د بشر جان به 15000 خدای وي از په دې خبرې دا څه د الله په لاس کې صوفي صاحب سوچ کوي چې دا خلک راځي څوک دونه نه بچي غواړي څوک د خدای غواړي څوک وایي چې ما جوړ کا بیماری څوک څه د شرکی او بدعت اعمال صوفي صاحب خسر ګره مبدوا شیخ الاسلام چې را روان شو تبرګي په وګ یو صلی ولا مخیر را صوفي صاحب څه کوي یاره زما دا ونه د ټوله دنیا را روانه ده څوک ته بچي غواړي څوک د بیمارو جوړې دل غواړي نه پرېدم نن دا ونه واکې د بنیاد د مون ولا ختم کړ اسړې دې په قلار کې نه تاسو کې ځل کار ګور اوس به در سره څوک جګړه وکړي ټیک ده چې خلک دغه کار وکړي خدا لارې په غاړه ولاړه ده خلک ته ساروي لاندې ودرې ګرمي ده مسافر ته لاندې سملي دمې کوي پیدې پکې شته نقصانات هم خو پیدې شته هغه پیدې دی بلې ونی لاندې خلک نه نه پرېدم وته ګوره څوک بر سره جګړه وکړي ستاسو پیدې خبره کو تاسو کې بلې څوک سره دښمنی وکړي تاسو کې ته په دې نه مکلف ته په دې د الله تعالی طرف نه مکلف کې ته خلکو ته نصیحت کوي چې دا ونه ده د دې نه غوښتنه مکوي غوښتنه د الله نه کوي خیر او شر سره الله په لاس دی وینا زم خیر دواړه په جګړه چې په جګړه شو صوفي سي بوچت شو هغه سړی زمکه لرو بغه او مضبوط یو سہولت ولا ورک دا خدای غته تمام نه کې او ته بیا پاسې نشته بیا وچت درې زله دغه سړی زمکه لرو بغه او صوفي سي په د پاسه پسینه کې ناست سہولت به ورک ته ما دا ونه نه منې کې پریدم دا ونه و سړی وته وی چیرې یو خبر یوم سبه بیا سبه واټ درې دغه مې رو بغول نه پریدم ونه و په داسې کار چې زستا د فېدی خبره څو بسره جنگ جګړه کې داسې وکړه چې سار وخت را پاسې نو پلان کې دی کې با یو تیګه پرته یا د بالغ لاندې یا تیګه یو ځای به پرته او الته به تاسو 2 روپے ملاوي خداونه مو ستاسو لپاره خلکو ته پیدا مسافر لاندې سفر کوي یو کینی وته او دمه کوي او تاسو پیسې ملاوي او خلکو ته نصیحت کوه کنه او هغه پیسې خپل خیراتونه کوه خو چې صوفي صاحب د درهم او د پیسې خبره اورېدل یې نرم شو صوفي صاحب وی خدای رښتیا وی کنه وی سباونه و بس تاسو پیسې ملاوي 2 درهم برته ملاويږي صوفي صاحب وی خدای د خلکو به خو پاتې چې دوزخ ته دی او زر دل دلال کې زړه چا په قبر کې ونه سمله بس مونږ باندې نصیحت به د کول ته پیسې رااله نصیحت به خلک پیښه کاری پیښه او چې سات پاسې دوه غږ کې پیسې پرته جيب ګرب شي چې بل بیا پاسې بیا وکړه زه دغه اوچت بیا پیسې پرته بس صوفي خوشاله دي چې بس مونږ ته پیسې ملاويږي د مونږ کار روان شو د بچو روان شو خیراتونه بم کو او اونه د بس مونږ خلکو ته نصیحت کوو چې ګناه مکوي که څوک کې خدای پیښه خلک په ټول د خدای دوزخ ته بودي د مونږ پیسې ور پاورن سوچ بدل شو د پیسې لپاره شیطان خو زبردست شی دی یو سوره د پیسې وي چې بل وای پیسې نشته دیګه اوچت کړه بالا اوچت کې پیسې نشته بیا ته ورګي پوجا را روان دي اصلي وته مخه ته وشکه ویداونه وینې شي والي وای خواشه بس چې په جګړه شو اصلي لګي شو سو پیو چت کورا به بغاو تا پلان به معنا داونه او خي او سہولت شغال
دی بیا پاسېد بیا راوپرځو بیا پاسېد صوفي 3 ځله دغه وخوړی او په پسینه ناستو صوفي ته برخه وغورځو ورته دا راته وایي چې یې څوک هغه بلورځنې خو نه وایي مغه شکل بدل وی یې څوک وایي شیطان خدای غرق کا ابلو خو ما ته بادي وای مالوچ وي او چت په مکروب نن خو دومره لوی درونه بلاده نه جوړه شو په خدای کا څوک دی چتول لاس بشیر جان کې اوسه کې او چت به کې خطا خو نه شم چتول دا سب مصیبت وته وی ابلو صدا الله در رضا د پر روان وي نو زه ته نشم ټینګې دي نن پیسې نشتا پیسې در باندې بند شو د خدای د پاره نه روان د پیسې د پاره روانه اوس مې نه ته چې پیسې ملاويږي نو بیا واپس کېږي نو چې د خدای د پاره نه نو ما ته بیا نشي ټینګې دي وارث قرآن شریف کې الله فرمای ان کید الشیطان کان ضعیفا د شیطان سکیم ډېر کمزور دی هیڅ شی نه دی شیطان خو ته عمل د خدای لپاره دې ته نشي ټینګېدی دا وسوسې به هم ختمېږي هر څه به ختمېږي خو کم کار چې کې الله دپاره کوم خو که کار د خدای دپاره نه کې د بنده د ښودنې دپاره کې د دنیا دپاره یو کار کې الله دپاره نه کې نو بیا شیطان در باندې زورور دی ټینګ شوی ده بیا نشي ټینګېدی هر بس خلاصه دقه ده چې کم کار کې څه دپاره الله راضي شي بس الله راضي کوه د الله مدد سره د الله نه غټ مدد د بل چا کېدی شي چې ته ما خوشحاله رښتیا وایه زه به خوشحاله وم که نه او چې ته زما بې ټک ته راشې او زما خوشحالي د مقصد نی بل غرض دی زه به خپیم تنګ به یم در باندې چې دا اوس لاړ شي نو خبرې نو چې ته د الله در ته لاړ شي او یا په خپله مسله د الله په در کې ودرې او نیت دې چې د الله خوشحاله کړم نو چې ما خوشحاله زه خوشحالېږم چې ته الله خوشحاله الله بل نه خوشحالېږي او چې زما در ته راشي او ما نه خوشحاله بل خوشحاله زه به خفه کېږم دارنګې الله به خفه کېږي ونه خفه کېږي صرف او صرف الله دپاره یو عالم و دې وخت کې ما نه نوم یې چې امام ابو داود کو سو خیر نوم یې خط دې کې خط وره لګیا دې حدیث دې کې خط دې چې په خوا هغه د صحیح مشوانه به او هغه د خړلې د ډکی قلم به خلکو په کې صحیح روچته کړو لیکل به وکړو او دې لګیا دې خط دې کې چې صحیح روچته کړو یو مچ راغی مچ اما تګي بو یو ګيبو هغه صحیح باندې کېناس قلم باندې کېناس د لک ساته هغه قلم دقه سیونه و یاروريګه دا مچ دې او دا صحیح سکی دې تګي دې غریب پرېګه دا چې دا صحیح وسکی چې هغه مچ هغه سینا خوراک سکا کو کوم مچ پاسې ده نو دسه چلو وای الله اکبر د فورا هغه قلم پرېکو هغه سوکې پرېکړه هغه صحیح پرېکړه هغه ورغوله او قلم یې تیرک او دوباره خط شروع خط یې لیکو ول محدث دی ګوره د حدیث استاد خو دې وخت باندې نوم یې به محدث دی الله پاک چې دې کله مړ شو نو یو خپل شاګرد په خوب کې لیکي ویني وی الله د سره سوکل وی الله جنت او رسول په پس حدیث خدمت کړي وی نه هغه خروستو خبرې دي خو ما ته الله چې یو وخت کې په مچ رحم کړی دی تګیو تا وته قلم کونی و چې دا مچ دا تند ختم شي نو په دما په دغه مخلوق ته رحم وکړو نو په دې به هم جنت ته حالانکه مچان وجل جیز دي ګوري مانه نه دي دا یو سوچ دی یو فکر دی اوس مچان دی یو تنګي دی نو وجنه به وجل شي خو دا سوچ دی چې ما ته مچ نه صدر دی یو مچ دی ما بس تنګي راشه تند ولا ختمه کا دا څنګه د هر انسان یو خپل نیت یو خپل سوچ زمانو لیکن دا ټکی و او شاګرد دې سبا وې دا سیدا په دغه سید په لیته خو نه و چې مته دغه وکړ سې یوز کړه نو دغه دی ولی قلم پریک او سید وردول قلم غسوکه دی اخو وردول او بیا دی قلم تیر کړ دی وته وی ښا کوم کار چې ما د خدای لپاره وکړ واستمانه تاسو کې چې دا مشهور کې وی سیب نه دی لپاره تاسو کوم خو ما پوي وی خدامه په جون بنوي وی ستا په جون بنوي وی دا مې زکه دا سید اخو وردول قلم مې پریک چې لکه زما د ریاض سوچ را نشي چې دا خط ما په هغه صحیح لیکلی دی چې کومه صحیح مې مچ ته نیولې وه او مچ ته سکل کړي چې زما په کې دا نیکي را نشي زما په کې دا لویي را نشي چې دا کرخه مې په هغه صحیح ولې لیکلې ده چې کوم مې مچ ته نیولې وه مچ ته سکلي دي د دې ریاکارۍ نه مې ځان ساتنو ځکه مې د قلم هغه سر مخ وغورځو او صحیح مې مخ وغورځو پوټي پوټي څیزونه یې باندې وخت او په هغې رب العالمین خوشحالېږي نو خلاصه د خبرې دا ده چې رب العالمین په قرآن شریف کې عام ولس ته ټول مسلمان ته دا اعلان کوي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء چې تاسو ته دا اړر شوی دی دا درته حکم شوی دی چې څه کارم کوي عبادت چې کوي نو الله لپاره خالص کوي او یو مخیزی مسلمان شد و پړی قکه ما بنده توجه مور کو الله تکوا بعد خلک کیدا څه خبر کېږي یو ځل اوس مر دي خدای دې په خیال کې دوه غوري دوا کوم پیجنې بعد مرګري به پیجنې ما به بدر خیر دې جمعه کې په امامتي کوله مونږ چې تکړه یو مفتی آباد ته نو زمو مندله دی جمعه ته راتلم د کور خوا کې جمعه ته زمو کور دغه تنځ دی کو دیوال په دیوال بابا جی په پکې کو وارث سم پکې سمو د کړي وا اجي سي دا ټول زمو مقتدیان نو زه براتلم نو په دې پول براتلم یو سړی یو ځل ماته ولاړ دیو ماته وی چې مونږ سي یو منه ماته استاد یو منه یره جی ته خو تاسو لري تاجود صفت خو کوي ما خو بیګه خوندومن
مې څنګه یاره بس بېګا خوب نه راته ما وی راشه سبا پکټ کې اوړې راوړې او پاسېدم او دس مې وکړه 2 رکعاته مې وکړه سم خوند و پکې واقعي د تهجد کې اخر شپې په دې منځ کې خوند مې بس خدای دې له وسو طاقت درکې کوشش کوم چې هره شپه پاس ها اوس بل شپه بیا راته ولا وای استاد جی مې ها وې زه خو بل شپه پاسېدم 2 رکعاته مې استانه تاسو کوم چې د تهجد 100 رکعات مې استعمال خدای کړه 2 کې کسل ور کې شپه کې ته خدای علماء لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات معمول لا 2 رکعات نه تکوه ها یار بس خبرې په پاس خوند کړو او چې بل درال بیا راته ولاړ استاد یو خبره کومه ها و چې د تهجد کې به کوم سورتونه وي نو خو بل شپه پاسې درو سم خوند را کړو مې لکه څه چې پکې وای خو نفل دي کنه اوس بل بیا روانه اوس بیا راته ولاړ استاد یو خبره کومه څه و چې سه تهجد د اخیری ټیم کم یو دی زه خو بل شپه پاسې درو اوس 2 رکعات کړو سم خوند را کړو مې د دې زولې لحاظ وکي او د لوی خدای خاطر وکي چې بیا پانه سي چې بیا ونکي ابل شپه دا دیونه چې بیګا بیا پاسې ده بیا دیونه چې پرون شپه بیا پاسې ابل شپه پاسې ده لیوم مې دا زولې د تنسم د پښتنو او د خدای روي چې بیا پانه سي ده خدای خاطر وکي صاحب څه 2 رکعات د خېټه خوګیده دستونه بده نو خدای ته دې جوړي 2 رکعات لري کړي چې هغه دې مرما باندې خرڅې 2 مې کړي دي 2 مې کړي دي بل شپه مې کړي دي بل شپه سړی موږ نه بل راځي چې موږ دې مازغو خوړل وي ته خو قار شو مې قار خبره نه ده بس خو یو ځل خبره او هغه 2 کړي او پسې بل کړي مې زاغه 2 چې کړي هغه دې د پولان دې څنګه ته ورته سره خو عمل با چا د پاره کوو خلاصه الله اوس بس اخیری یو ټکی زمونږ په دې نصوصو کې راځي قران او سنت کې نیکی یو پلس بل ځکه راځي چې د یوې کجوري نه د خود غرم جوړو اوس به ته چې لکه ځا نیکی کوم چې خړې رشي چې څومره نیت اعلی دی نیت کمزور دی یو پلس نیت چې څومره مضبوط دی او څومره د الله رضا ده نو هغه بر اجر او ثواب دی نو ان شاء الله اعمال چې څومره کوو الله د پاره وکړي چې الله خوشاله شي بس او کله شیطان وسوسه ده ترازی د شیطان او نو شیطان په وسوسه خدای ته نه نیسي استاد اختیار نه چې بار شیطانی وسوسه راځي نو چې ستپه قادر دی غیر اختیاري کوم وسوسه د شیطان راځي دغه باندې مې یریګه باغی نیوکر سره نشته فرض مون بکې فرض سیدونه هغه به خلکو محکم کې لکه مون په دې کې ریاکاری نشته بدریا د سره تعلق لري الله دې مونږ په امن او امان کې اوسه برخه د نعیم رو پات شو الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې اخرت خوشاله نصیب کړي او رب العالمین دې وارثانو له صبر ورکړي او کریم خان کریم لاله بیمار دی الله دې ول روغ صحت ورکړي او الله تعالی دې ول شفا ورکړي او نورم بیماران دي دعاګانې غوښتي دي الله تعالی دې ورته روغ صحتونه ورکړي فیصل تم دوه کې چې الله نارینه اولاد ول ورکړي اعظم نجیب الله خان دې غریب بیا بیمار شوی دی پروت دی جمع مرګري دعا وکړي چې الله روغ صحت ورکړي نورم که څوک بیماران دي الله ټول روغ صحتونه او شفا ورکړي بعضی مرګري د مونږ مرګري دي بدر خان سي والد سي بیمار دی نو سي بیمار دعا وکړي چې الله ول روغ صحتونه ورکړي څوک بیماران الله ټول شفا ورکړي الله روغ صحتونه ورکړي چاته څه پریشانی الله پریشانی په خوشاله بدل الله چې موږ سونه اعمال کړی کوم نه پکې ریا شوی اې شوی توبه بس خبره ختم الله به معاف کړي الله به خپل دربار کې قبول کړي کوم نه پکې د خودنې د ریا په دعاګانو کې په اعمالو کې څه شوی الله موږ معافي غواړو موږ معاف کړه موږ توبه سو د خپل رضا لپاره الله قبول کړي الله چې چاته څه ټینشن دی په خوشاله بدل الله د مخلوق د شر نه مساتي الله د حاسدینو د حسد نه مساتي الله د بغضیانو د بغضونو نه مساتي یا الله ته مو د دنیا او خیر او برکات نصیب کړي او الٰه العالمین چې څومره دوستان دي د لری دینه زموږ د جمعه ترغلي الله په یو قدم مجرونه ورکړي کوم چې زموږ طالب علمان دي د دین په هر مدرسه کې سبق وي الله تعالی ته کامیاب وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین